لکه ان شاء الله موږ ټول مسلمانان یو، هغه سلام خو ټول اچو، خو لږ زیات کړی چا دی د پرونۍ خبرې د وجه نه چا لږ زیات کړی دی چې 2-3 سلامونه لږ زیات اچولي پرون ماشاءالله ښه هغه دی. نو کوشش کوي چې دا شی جاری کړي، دا سلام ځان کې جاری کړي. بیا ما ته وروسته ډېر خلکو ویلې چې دلته د سلام په ځای باندې د ستړي مشي او مندانه باشي او بخیر آمدي کار ډېر دی. نو نه، دا ډېرول نه دي پکار، سلام ډېرول پکار دي. دا د نبي علیه السلام موږ ته ویلي دي. او یو ټکي باندې ګوره الله لس نیکۍ هم ورکوي. السلام علیکم، الف لام سین لام الف میم عین لام ی کاف میم، 11 ټکي یو السلام علیکم دی. 11 ټکو باندې هر ټکي باندې لس نیکي ده. نو هر ټکي باندې لس نیکي، نو یو سلو لس نیکۍ شو، یو سلو لس. بیا ورحمت الله وبرکاته، و ر ح میم ت الف لام ه ورحمت الله، و بیا ب ر کاف الف ت ه، 11 دام شو. نو 11 په 11 نو 220 نیکۍ الله پاک په یو سلام تاسو ته درکوي. څو نیکۍ؟ 220. او آخرت کې چې دی دا ګناه او نیکي چې ده، ګناه او نیکي دا بېله بېله نه حسابېږي. سوره القاریه کې وګورئ، فاما من ثقلت موازینه خفت موازینه، ټوله نیکي دی اخلي یو تله کې اچوي، او ټوله بدي دی اخلي بله تله کې، هر څونه ګناه چې دی کړی هغه بله تله کې اچوي، او ټوله نیکي دی په بله تله کې اچوي. بیا دواړه تلي. که نیکي دی ډېره شوه، اب بدۍ ته دی الله پاک نه ګوري. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، چې د چا د نیکۍ تلې درندې شوې، چې درندې شوې مطلب یې دا دی چې اخوا ته هم خو څه شته که نه، خو نیکي پې درنده شوه. لکه 10 منه د نیکي شوه، 8 منه د ګناه شوه. نو 8 منه نیکي دی، د 8 منه ګناه کې لړه، هغه هغې ووهله ان الحسنات یذهبن السیئات. نو 2 منه نیکي دې پاتې شوه که نه، نو 2 منه نیکۍ کې جنت ته لاړ شي. د 2 منو نیکۍ چې څونه جنت، نو 2 پیسو چې څونه ګوړه وه، صحیح دی که نه، همغه نه به کي. نو دا یو سلام چې تاسو واچوئ او دا 220 نیکۍ را اخلئ، د ورځې چې 10 سلام واچوئ 2200 نیکۍ شو. او دا بیا اویا اتیا کاله تاسو حساب کوئ، دا غټ پنډ جوړېږي د حسناتو په میزان کې، او د حسناتو په تله کې لوی شی دی نه جوړېږي. ما درته یو ګناه حساب نشته، او نه د یو نیکۍ حساب شته، ټول یو ځای اچوي، ټوله نیکي یو خوا اچوي او ټوله بدي بل خوا اچوي. بیا او هر شي بیل وزن به د لا اله الا الله ډېر وزن به، د سلام به خپل وزني، د مونځ به خپل وزني. یو مونځ 100 کیلو دی، څونه دی هغه خدای ته پته وي. خو لکه د ایمان وزن ټولو نه ډېر دی د کلمې، بیا د مونځ، بیا د روژې، بیا د زکات، د جهاد، د انفاق، د هر شي خپل وزن دی، هغې مطابق به پکې اچوي. خو لکه نیکي به ټوله یو خوا اچوي، او د بدیو هم خپل وزن دی، د بیل مازی بیل څونه وزن دی د بل، هغه به بل خوا اچوي. تلي به یو ځای. په دې فلسفه باندې پوه شو که پوه نه شوئ؟ نو نیکۍ ډېرولو کوشش کوئ. ګناه غلطي مونږ ټولو نه کېږي، خو د نیکۍ د ډېرولو کوشش کوئ. همدغه شان یو سړی تاسو دلته راوسته، د خیر کار ته چاته دعوت هم ورکړه، نیکه خبره هم وکړه، قرآن طرف ته دعوت هم ورکړه، دا ټول الله پاک ستاسو حسناتو په تله کې اچوي، او انشاءالله دې کې ډېر اجر دی. نو سبا دپاره خو سلام مسله هم جاري ساتئ، دې کې ډېر اجر دی انشاءالله، ډېر اجر دی انشاءالله، ډېر اجر نه به الله تاسو پورو مامور کې دی باندې. مسواک به لږ هغه کوي، یو مسواک به واخلئ. مسواک د نبي علیه السلام سنت دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی که امت باندې مې سختېدی نه، مسواک به مې فرض کړی وی، چې فرض نه بیا به د خامخا جیب کې، خو مینه دا وه چې فرض یې پکار دی، یعنې فرض غوندې د خلک اصول یې پرېږدي نه دي. صحیح دی که نه؟ مسواک یوازې اودسونو کې نه دی چې خوب نه پاسېږي هم مسواک کول سنت. هسې هم چې څه وخت کې خوله د بېمزي شي مسواک کې سنت مسواک چې دی سنت الصلات یوازې نه دی، سنت الاسلام دی. نه به تاسو نوې خبره اورېدلي، د مونځ سنتونه بیلي، د اودس سنتونه بیلي، هر شي سنتونه یې که نه. مسواک د اسلام سنت دی. د څه شي سنت دی؟ اسلام خو در باندې ګران دی که نه. د مونځ د موږ باندې اسلام ګران دی، ځکه اصلي شی خو دین دی که نه، دا خو بیا پښې دي، لاسونه دي. نو مسواک چې دی د اسلام سنت دی، ستاسو د خوږ دین سنت دی مسواک. نو مسواک به انشاءالله یو دانه راوخلی او مسواک به استعمال کوي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت به ژوندي کوي، سنت به ژوندي کوي. او حدیث کې راغلی چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت چا ژوندي کړل، الله د 100 شهیدانو اجر ورکوي، ډېر اجر به درته الله پاک درکړي. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله رب العالمین خدایا موږ ډېر ګناهګار او مختورون یو،
خدای د دې درس په برکت باندې او د دې وینا په برکت باندې او د دې خلکو د ناستې په برکت باندې او د دې مؤمنانو مخلصانو د اخلاص په برکت باندې چې لرې لرې ځایونه راغلي دي یا الله د دې د اخلاص په برکت باندې او د دې قرآن په برکت باندې خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي، خدای زمونږ بدۍ معاف کړي یا الله رب العالمین. خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي، خدای زمونږ بدۍ معاف کړي، خدای ته په مونږ رحم وکړي، ته په مونږ کرم وکړي. څوک زنانه د هغه فلج ده یا الله رب العالمین ته ورته شفا ورکړي، یا الله ته شفا ورکړي، یا الله ته شفا ورکړي، خدای ته پرې رحم وکړي، خدای ته هغه دوا کې تاثیر واچي یا الله رب العالمین. که څوک دم پې اچي ته په هغه دم کې تاثیر واچي، ته هغه دوا کې تاثیر واچي. که څوک ته دعا کوي یا الله ته هغه دعا کې تاثیر واچي یا الله خدای ته صحت او شفا ورکړي، خدای ټولو بیمارانو ته صحت ورکړي، ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي یا الله، خدای بندیان د مابسونو نه خلاص کړي یا الله رب العالمین. خدای مونږ کې برکت واچي، خدای د مونږ اعمال نیک کړي، خدای د نیکۍ توفیق راکړي یا الله رب العالمین. خدای دا درس کامیاب کړي، خدای د مونږ زړونه دې کې نرم کړي، خدای زمونږ زړونه دې کې پاسته کړي یا الله رب العالمین. زمونږ بچي نیکان صالحان تعلیم یافته او نیکان لوی کې خدای د پلارانو زړونه او سترګې پې باندې یخې کړي یا الله رب العالمین. خدای د دې قوم او د دې منطقې او د دې ولس په ځمکو کې برکت واچي، خدای تلو کې برکت واچي یا الله. د دې وطن د خلکو په رزق کې برکت واچي، خدای غنمو کې، پیازو کې، جوارو کې، فصلونو کې، میوو کې، دانو کې چې څه شیان خدای د ځمکو نه وځي یا الله ته پکې برکت واچي. خدای د ستاسو تجارت کې برکت واچي، کاروبار کې برکت واچي، دکاندارۍ کې د برکت واچي. رزق دې الله در باندې پراخ کړي، دنیا هم الله خسته کړه، آخرت هم الله خسته کړه. الله د افغانستان کې امن قایم کړي، الله د افغانستان کې یووالی او اتحاد قایم کړي، الله د مسلمانان یو کړي، الله د افغانستان نه قحط لرې کړي، ولږه د الله پاک لرې کړي یا الله ته موږ نه ولږه لرې کړي، خدای موږ نه قحط لرې کړي، خدای موږ یو کړي، خدای زموږ زړونه یو بل ته نږدې کړي، خدای قرآن او دین باندې موږ یو کړي، خدای بیا هم کډې په شانه کړي، خدای دا خلک په همدې وطنونو کې عزتمن کا، خدای دا خلک په همدې وطنونو کې بسیا کا، خدای دا خلک په همدې وطنونو کې آباد کا، خدای بیا هم بل ملک ته، بل قوم ته، بل وطن ته خدای احتیاج مکه یا الله رب العالمین. ته موږ خپل ځان ته احتیاج کا، خدای بل چا ته احتیاج ملک، خدای بل طرف ته روان مکه. خدای دا وطن موږ د پر خیر وګرځي، خدای دا وطن موږ د پر برکت وګرځي، خدای دا وطن موږ د پر آباد کې، خدای دا وطن موږ د پر شین کې او خسته کې، خدای په علم آباد کې، په ایمان آباد کې، په عمل آباد کې، په صحت آباد کې، په سرکونو آباد کې، په لارو آباد کې، په برق آباد کې، په قرآن آباد کې، په دین آباد کې، په علم آباد کې، په علماء آباد کې. الله دې زموږ علماء ته د خیر توفیق ورکړي، د دعوت توفیق دې ورکړي. الله دې زموږ ځوانان اصلاح کړي، الله دې زموږ سپین ږیري اصلاح کړي، الله دې زموږ ښځې اصلاح کړي، الله دې موږ ټول اصلاح کړي، الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي، الله دې نیک کارونو توفیق راکړي، الله دې د بدۍ نه نفرت راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.